زما عزتمند او دانن چې زه تاسو ته کوم عمل خیمه دا ډیر بهترین او زبردست عمل دی. کله چې تاسو دا وورئ او دا وکړئ نو تاسو به دومره خوشحاله شئ چې ما ته به دعاګانې کوئ. دا داسې نایاب او مجرب عمل دی. په خپله زندګۍ کې صرف یو پیره تاسو دا لازمي وکئ. دې عمل د زما عزتمندو د کن فیکون والا موز ویل کېږي. دلته به تاسو دا موز مکمل کې اول ته به الله جل شانه د ستاسو حاجتونه پوره کړي وي. دا دومره خاص او زبردست عمل دی. بغیر د شک نه تاسو دا موز کولی شئ. تاسو به د سجدې نه له سر راوچت کړي نه وي. الله جل شانه به ستاسو مشکل ترین حاجتونه پوره کړي وي. دا دومره ازموده عمل دی. که تاسو کې د چا داسې حاجت وي چې سخترین حاجت وي، مشکل وي، پریشانی وي، غم وي، تکلیف وي، مصیبت وي، تاسو پای کې مبتلا او گرفتار یې، یا د تاسو داسې کارونه چې هغه ډوسمې نه خوري، تاسو هر قسمه اسباب اختیاروي خو تاسو کار سمې نه خوري او برابرېږي نه، نو دا عمل تاسو پوره یقین سره وکړئ او بیا وګورئ. د دې کمالاتو ته وګورئ، د دې برکاتو ته وګورئ، د دې ثمراتو ته وګورئ. تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. د ستاسو سخت نه سخت حاجت، مشکل ترین حاجت به الله جل شانه په اسانۍ سره پوره کړي. د ستاسو ورته عقل حیرانه پاتې شي. داسې بهترین او مجرب وظیفه ده. ستاسو سر بلا په سجده باندې پروت وي، الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي وي. زما عزتمندو د وظیفې مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو ویډیو اخره پورې وګورئ. منځ کې ویډیو سکپ کوئ ما او پریزئ ما. په دې کې د ستاسو فایده ده. ویډیو مکمل وګورئ، په وظیفه باندې په دې عمل باندې ځان پوهه کړئ. ان شاء الله تعالی ډیره فایده به تاسو ته حاصل شي. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقه کار ډیر زیات آسان دی. دا ټولو نه اول به تاسو صحیح طریقې سره غسل وکئ او بلامبئ. لامبل د دې لپاره ضروری دي. بیا به تاسو صفا کپڑے واچوئ چې پاکې صافې کپڑې وي وابچوئ او عطر او خوشبو به تاسو استعمال کئ. بیا به تاسو یو کاونټر را واخلئ او هغه به تاسو مسواکې ګوته کې ور واچوئ او سلور رکعاتو نفل و قضای حاجت نیت به تاسو وتړئ. نیت مو کو د زړه خلاصه سلور رکعات نفل قضای حاجت موز ادا کوم. په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر نیت په تاسو وتړئ. سبحانك اللهم وبحمدك بموای الحمدلله رب العالمین وللضالین امین پورې ودا تاسو اولولئ، یعنی سورۃ الفاتحه به تاسو اولولئ. د دې نه پس به تاسو کټه ګوته به کاونټر باندې تاسو راچوئ. مسواکې ګوته کې به تاسو کاونټر وي او سل پیرې 100 مرتبه به تاسو دا کلمات مبارکه اولولئ. وافوض امری الی الله وافوض امری الی الله وافوض امری الی الله. د قرنګ زما عزتمندو دویم رکعت کې و بیا سورۃ الفاتحه نه بعد و بیا تاسو دا کلمات مبارکه سل پیری اولولئ. الا الی الله تصیر الامور، الا الی الله تصیر الامور، الا الی الله تصیر الامور. بیا به تاسو التحیه وکئ او بیا به دریم رکعت ته راپاسئ. کله چې تاسو الحمدلله رب العالمین وللضالین امین پورې ولستو نو بیا به سل پیرې دا کلمات مبارکه اولولئ. نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب. او بیا چې کله څلورم رکعت ته تاسو راپاسئ
او ولضالین امین تاسو ولولئ نو د هغې نه پس به بیا سل پیرې دا کلمات مبارکه ولولئ. انا فتحنا لك فتحا مبینا، انا فتحنا لك فتحا مبینا. بیا به تاسو څلور رکعاته مکمل کئ او سلام به تاسو وګرځوئ. کله چې مو سلام وګرځولو نو د مونځ نه پس پوره توجه او دھیان سره به تاسو دا کلمات مبارکه سل پیرې ولولئ. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، غفرانک ربنا وإلیک المصیر. او بیا به 200 پیرې دا ولولئ. استغفر الله العظیم واتوب الیه، استغفر الله العظیم واتوب الیه. یا تش استغفر الله استغفر الله چې کوم استغفار تاسو ته آسان وي هغه به 200 پیرې ولولئ. زما عزتمندو بیا به د دعا د پاره لاس پورته کړئ. د الله جل شانه نه په انتهایی عاجزۍ سره توجه سره ګړګړه سره به د خپلو مسایلو د حل کېدلو به طلب وکړئ. زما عزتمندو دا و نننۍ وظیفه نننۍ عمل چې ما تاسو ته ذکر کړو. امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مالی اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.